هر سړی تا ته وایي چې راسه د ما بایو ته ټیمو لینک کاپي کا پیسې وګټه ډالر وګټه او ډیر مشهور ټیک ټاکران سوشل میډیا خلک تاسو ته دا بلنه درکوي چې راشي زما لینک ته راشي او دغه دې په سکرین شاټ درته ښیي چې ما دومره پیسې وګټلې. ماته څو سوالونه راغله د دوستانو نه چې دا حقیقت لري که نه لري. زه تاسو ته نن حقیقت وایم. حقیقت څه شی دی چې څنګه کولی شي تاسو په خپله لینک جوړ کړئ. تاسو باید د دې په بابت کې دا غټ دروغ وایي خلکو ته چې خپل لینک ته راولئ او تاسو باید خپل لینک جوړ کړئ. تاسو نه د بل چا لینک راولئ، تاسو د بل چا لینک هم رالئ بیا خپل کاپي کوئ، خپل آی ډي پې جوړوئ، بیا خلکو ته مو راشئ. دا خو دغه دپاره تاسو اعلانات کوئ که نه و ظالم زمونو. تاسو ګوره باید داسې چل وکړئ ګوګل ته لاړ شئ. تاسو ته ګوګل کې ښیم، تاسو باید دغه ګوګل کې ولیکئ. په ګوګل کې چې دا ولیکه او تاسو ته دې باندې آی ډي جوړه کړه. که تاسو مخکې آی ډي پې جوړه کړې، آی ډي باید ډیلیټ کړئ، بل آی ډي باید جوړه کړئ. دا لینک تاسو کاپي کړئ، په ټولو سوشل میډیا کې واچوئ او له هغې نه بعد خلک ته دروغ وایي چې راشئ زما لینک باندې کاپي وکړئ، لینک کاپي کړئ، په چینل کې واچوئ، آی ډي پې جوړه کړئ، بیا تاسو ته پیسې راځي. داسې تاسو ته ساده ګولو پیسې نه راځي چې تاسو د چا لینک را کاپي کړئ، خپل آی ډي کې هم واچوئ، خلکو ته هم وایي چې راسئ کاپي کړئ، خو تاسو ته ګټه نه راځي. داسې ډېر خلک کړي دي، ورسره پوښتنه ونه وکړئ $1 هم نه ورته ورځي. ځکه ګټه دغه چا لپاره ځي چې چا اول لینک جوړ کړی. شاید تا ته کوم $1 یا 50 سنټه شاوخوا پکې راشي، اما ټوله ګټه هغه چا ته ځي چې چا لینک جوړ کړی ده. نو هیله د دې ویډیو کې ماته تر اخره اوسئ. زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو په خپله لینک جوړ کړئ. ځئ چې ګورو. ښه دوستانو، رابشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به سرچ کړئ. دلته ورته ما لیکلي دي ټیمو انفلوئنسر پروګرام. دا ګورئ خلکو هغه هم ښیي چې عکسونه دلته وښیي او که دلته هلته راشئ په دې اولني باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلي دي افیلیټ پروګرام. دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ ما آی ډي پې جوړه کړې ده، خو ستاسو آی ډي راځي او آی ډي چې راشي بیا داسې پروفایل دلته ګورئ ماته 8 روم راکړي دي او دا ما صرف ټیک ټاک او انسټاګرام پورې کنیکټ کړې ده. دا تاسو د دې نه جوړ کړئ. دې نه بیا لینک واخلئ، په خپل بایو کې واچوئ، خلکو ته شیر کړئ، هر رقم چې کوئ. نو تاسو کولی شئ له هغې نه بعد خپل پروګرام شروع کړئ. داسې مه کوئ چې بل چا لینک ته ننوځئ. که تاسو بل چا لینک ته ننوځئ، دلته وګورئ ماته د دې لینک په $8 درکړي، چې تاسو لینک یې کړی $3 درکړي. ولې چې تاسو د بل چا لینک راغستی او که تاسو خپل لینک واچوئ نو تاسو ته بیا ډېرې روپۍ درکوي او که تاسو بیا نور څوک خلک هم کاپي کوي. دا دی. خو یو حقیقت تاسو هم باید خلکو ته دروغ وایي چې راشي تاسو بایو ته او تاسو لینک هغه کوي. دا ټول خلک چې پیسې ګټي هم داسې دروغ وایي. چې دې کې دروغ نه وایي، رښتیا خلکو ته وایي چې لینک کاپي کړئ، د ګوګل نه خپل لینک باید جوړ کړئ. ځکه په خپل لینک باندې بیا ته کولی شئ مثلا که دې کې نور سوال پوښتنې درلودې کولی شئ ماته کمنټ کې ولیکئ. زه شاید بل ویډیو مې جوړ کړم. په دې ویډیو کې هم دومره. که سوال پوښتنه لرئ کولی شئ کمنټ کې ولیکئ. هیله ده زموږ چینل سره فالو کړئ، ویډیو لایک کړئ او کومو دوستانو چې مو غواړي جوړ کړي ورته ویلي.